السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. په دې درس کې د دوه شیانو په باره کې تاسو لپاره خبرې کوم. لومړی د رنګونو په باره کې او دویم یعنی د WH کوشن په باره کې. نو اوس راځئ چې درس شروع کړو. لومړی د رنګونو په باره کې خبرې کوو. rouge 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 سور. jaune 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 زیړ blue 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 معنا آبی. vert 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 معنا شین رنگ. orange 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 نارنجی رنگ. violet 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 ارغوانی رنگ یا بنجانی رنگ چې فیمینین لپاره violet violet. rose 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 گلابی یا گلابی رنگ. marron 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 نسواری رنگ. gris 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 خړ یعنی خړ رنگ. noir 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 معنا تور رنگ. blanche 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 سپین رنگ. یو ځل بیا تاسو لپاره لولم. rouge jaune bleu vert orange violet rose marron gris noir blanche. اوس دلته تاسو لپاره یو څو کلمې تشریح کوم چې په دې کلمو مونږ کولی شو یو چا نه پوښتنه وکړو، یو چا نه سوال وکړو. کی معنا څوک. quel څه معنا هم ورکوي او کوم یو لپاره هم استعمالیږي. څه معنا کوم. quel څه کوم یو. quand معنا کله. où معنا چیرته. pourquoi ولې. comment څنګه یا څه ډول. او بعضې وخت د څه معنا هم ورکوي. lequel کوم. combien معنا څومره. combien معنا څومره. دا دوه ځلې combien ځکه لیکلی چې لکه څنګه چې په انګلیش کې how much how many یعنی جدا جدا لغتونه دي، خو په فرانسوي کې دواړو لپاره how much how many دواړو لپاره combien استعمالیږي یعنی څومره. combien معنا څومره.
دا زموږ درس و امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني چینل سبسکرایب کړئ چې همداسې نور ویډیوګانې هم ووینئ ښه وخت او ښه ژوند ولرئ